د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. ولادیمیر زلنسکي او اروپایي مشران واشنګټن ته سفر کوي تر څو د اوکراین په اړه له ډانالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. ټرمپ وایي چې د اوکراین لپاره دا ناممکنه ده چې له ناټو سره یو ځای شي او کریمیا بیرته خپلو پولو ته راستانه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو کمښت څخه اندېښنه ښودلې. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې زرګونه خوارځواکه میندې او ماشومان د خوړو مرستو څخه محروم شوي دي. د هیواد دننه د اتباعو د اړتیا وړ د 80 سلنه د اوړو تولید. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال وایي چې افغانستان هر کال شاوخوا 6 میلیونه ټنه اوړو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لاله یم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي اسلام آباد د وروستۍ نښتې پر مهال د هند د 6 غورځول شویو الوتکو ویډیوګانې ترلاسه کړي دي. نقوي په پاکستان کې هند پر وړاندې د پاکستان د پوځي او ډیپلوماټیکو بریاو د نړیوالو اغیزې تر سرلیک لاندې په یو سیمینار کې ویلي چې د پاکستان استخباراتي او دفاعي ځواک د هندي ځواکونو پرتله برلاسی دی. هغه زیاته کړې چې د جګړې پر مهال پریکړه شوې وه چې تر ساحوي شواهدو له ترلاسه کولو وړاندې به څه اعلان نه کیږي. خو د په وینا ویډیويي شواهد په څو دقیقو کې ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزیر د پاکستان د استخباراتي ادارې وستایلې او ویلي دي د نښتې پر مهال د هند هره پریکړه او هره الوتنه مخکې له مخکې له اسلام آباد څخه څارل کېده. هند هم د پاکستان د 6 الوتکو د غورځېدو ادعا کړې ده. یا د شخړه د مې پر 9 هغه مهال رامنځته شوه چې د کشمیر په یو برید کې څو هندي سیلانیان ووژل شول. هند پر پاکستان برید وکړ او اسلام آباد هم ځوابي حملې وکړې چې په څو ورځنۍ جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ. اندړ صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی خپرونې ته. اندړ صاحب، زما پوښتنه دلته دا ده چې د جګړې د پای ته رسېدو څخه کابو ډېر زیات وخت کېږي، اما یو طرف هم وایي چې جګړه ما ګټلې او بل طرف هم وایي چې جګړه ما ګټلې. تاسو چې د پوځي چارو کارپوه یاستئ، د پوځي لیدلوري څخه ستاسو له انده دغه جګړه هند وګټله او که پاکستان؟ د لوی خدای په نامه ښاغلی یوسف خان لالی، تاسو ته او خپلو درنو هېوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم. ښه، که چیرې موږ د پاکستان او د هند تېر تاریخ ته وروسته له 1940 نه چې کله برټانوي هند په 2 برخو وویشل شو، یعنې 2 هېوادونو ته جوړ شو چې پاکستان او هند، او له بده مرغه په دې کې زموږ خاوره هم نیولې ده. دوی په دې وخت کې 3 میلیونه کډوال شول، 2 میلیونه انسانان د دغه سیمې ووژل شول. د دوی وروسته له هغه نه ډېرې جګړې دي چې ستاسو خپرونه شاید ورته کم وي چې نومونه یې واخلو، خو لویه جګړه د بنګلادیش د ازادۍ چې هند هلته مداخله وکړه او د پاکستان 15,000 پوځ یې اسیر ونیو او پاکستان ته یې غټه ماته ورکړې ده. دوی ډېرې پرېکړې سره وکړې، ډېر پروتوکولونه کړي، ډېرې معاهدې امضا کړي. مثلا د اوبو معاهده ده، همداسې تجارتي معاهدې دي، دا کله نه کله دوی سره ماتوي. هند او پاکستان اوس دوړه اټومي قوتونه دي. دلته چین، روسیا، امریکا او ملګري ملتونه نه غواړي چې دوی په جګړه سره اخته شي، خو دا چې په سرحد کې یو د بله دوی ډېر نظامي تحکیمات، تسلیحات او سرتیري ضبط کړي دواړو لوري نه. کله کله به داسې حملې وشي او له بلې خوا هند او د پاکستان په بنګلادیش کې د خپل اقتصادي موخو په خاطر جنجال روان ده، او همداسې پاکستان کوشش کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مسلمانان دي هلته شخړې ورته جوړېږي، او د هند او د پاکستان بېلوالی جګړې هم د همدغه کشمیر چې په هغه وخت کې هندو شا ورته درولی و، د مسلمانانو قهر غوسه راجګړه د هېواد مجبور و چې یعنی مسلمانان تر بیل شوي وای، 2 هېوادو تقسیم شو. اوس دلته استخباراتي جګړه روانه ده، یو یې هم نشي ګټلی، نړۍ ورته متوجه ده، خو دوی دلته پاکستان کوشش کوي چې د هند کارتونه په خپل هېواد کې وسوځي، تر هغو چین او همداسې امریکا ته وښیي چې پاکستان یو غټ قوت ده او موږ په پښو ولاړ یو، په داسې حال چې اقتصاد ډېر خرابه ده. لویه خبره
چې هغه په استخباراتو پورې اړه لري د دواړو هیوادو. د عاصم منیر د پاکستان د لوی درسیز تګ او دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ښاغلي ټرمپ سره ده چې هغه دواړه هیوادونه استخبارات خپل منځ کې پیږي چې ولې هند په غوسه ده او پاکستان د څه لپاره تللی. نو هند خپل ستونزې ویني ځکه خو اخترنور کوي او هند چې اوس استخبارات ډېر قوي دي. د استخباراتو مخه پاکستان غواړي چې په سیمه کې ونیسي، البته د ځینو زبرځواکونو په اشاره باندې. او دا چې تاسو د خپلو خبرو په سریزه کې وویل چې دوی دواړه خواوې دا وکړي چې بریا موندلې او همداسې دواړه خواوې وایي چې د شپږو الوتکو تصویرونه یا ویډیوګان لاسته راغلي دي. ښه، په استخباراتو کې دا ډېره ساده خبره ده، حتی کولی شي چې خپلې نوې الوتکې پیلوټ ته نجات ورکړي او دا راوغورځوي. دا ستونزه نه ده، خو په ټوله کې د جګړې امکان کم ده په هغه صورت کې که چیرې پاکستان بیا هم ورته یو داسې برید چې هند وایي دا پاکستان کړی ده په پهلګام سیمه د کشمیر کې چې وسو، که داسې برید ونیسي هند به هېڅکله حمله ونه کړي. دوی دواړه اټومي قوتونه دي او دواړو ته نړۍ او زبرځواکونه متوجه دي. ښه الدر صاحب، زه غواړم ستاسو شخصي نظر له ځان سره ولرم. ستاسو له انده دغه کومه جګړه چې وشوه د دواړو هیوادونو ترمنځ چې څو ورځې دوام هم وکړ، اوس په یو بل باندې دوی بېلابېل ادعاوې کوي، ستاسو له انده دغه جګړه په ټوله کې چا وګټله؟ هند وګټله او که پاکستان وګټله؟ ګورئ، دا جګړه خو د تفاهم له لارې ودرېدله. په جګړه کې یعنې په ټوله کې څوک برلاسی و؟ زما موخه دا ده. زه اوس راځم دې ته. درست. په ټوله کې خو دوی نه غواړي چې اقتصادي توانو وي. دا دواړه ډېر مکار او هوښیار سیاستوال لري. دا دواړه هیوادونه دوی نه غواړي په جګړه کې ډېر اقتصادي توانو دي او ولسونه هم ناراضه کېږي د خپلو حکومتونو. دواړه هیوادونه په کور دننه کې د خپلو خلکو د سیاسي فشارونو لاندې دي له پخوانه او د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو دوی دا جګړې ته دوام نه ورکوي. په ټوله کې لکه هند چې دا کړې وه، هند ډېر برلاسی و، خو دلته د هند استخباراتو د هغه وینا نه چې کړې ده چې دلته چین پاکستان سره کومک کوي، هدفونه ورکړي دي. نو که چیرې جګړه دوام موندلی وای، واضح خبره ده چې پاکستان په یوازې توګه نشي کولی چې دفاع وکړي او هند ډېر برلاسی و، خو معلوم شو چې دوی نه غوښتل چې نور جګړه وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان او د امریکا د اړیکو په نږدې کېدو سره هندوستان ډېر زیات خفه ښکاري. آیا تاسو هغه ځواک او هغه توان په هندوستان کې ګورئ چې واقعیت هم بغیر د امریکا له مرستې څخه یا هم د امریکا د پوځي یا هم د اقتصادي مرستو څخه وشي کولی چې په خپل ځان باندې بسیا شي او هغلته د دوی په ګاونډ کې چین دی، د هغوی سره هم دوی خپل روابط په ښه توګه ترسره کړي؟ مننه کومه. ګورئ، هندوستان اوس یو لوی څلورم قوت د نړۍ ده او کوشش کوي چې له امریکا سره خپل اړیکې سمې کړي او امریکا هم د هند غوندې یو هېواد هېڅکله نه غواړي چې خپل دښمن کړي. او پاکستان چې یو سولېدلې پرزه ده، پاکستان ډېر ستراتیژیک دوست د انګلستان او د امریکا و، خو زه فکر کوم چې دغسې دوستانو وخت تېر شوی چې یوازې د پیسو له لارې اهداف ترسره کړي او پاکستان کې ډېرې ستونزې دي. نو باور لرم چې امریکا به دومره سادګي ونه کړي چې هند به له پاکستان سره پرتله کړي، ځکه پاکستان د یو انزوا په حالت کې اوس مهال اندر صاحب، اوس مهال ډېر زیات کوم واکمن ګوند چې دی بی جے پي یعنې هم د مودي ګوند په دغه باندې ډېر زیات انتقاد کېږي، وایي چې دا د دې لامل شوی چې د هندوستان سر د امریکا ته ټیټ شي. آیا په رښتیا باندې همدغسې ده؟ ګورئ، په نړۍ کې په دغسې هېوادونو کې چې بیا هغه ځینې نور مذهبونه چې اسلامي هېوادونه هم اکثر همداسې کړی دی، دلته سر ټیټول نشته، خپلې منافع ګوري. او تاسو پوهېږئ چې په نړۍ کې هغه هېوادونه چې امریکا ته نږدې کېږي هغوی ډېر خوشحاله وي. یعنې دوی بېلابېل دلیلونه ورته وایي. اندر صاحب وایي چې ولې نریندرا مودي سپینې ماڼۍ ته نه غوښتل کېږي، یا هم جیشنکر د دوی د بهرنیو چارو وزیر چې دی او پلو ته په پرتله کې عاصم منیر سپینې ماڼۍ ته غوښتل کېږي، بیا یو ځل بیا امریکا ته سفر کوي. نه، چې بېطرفانه ووایي نو د پاکستان او د هند ډېر فرق لري. پاکستان د سیاستوالو تاسو پوهېږئ چې امریکا کوشش کوي لکه عمران خان په یو تلیفون
له صدراعظمینه لرې کړي، همداسې د پوځ مشران ټول د امریکا او د انګلستان تر تاثیر نه بلکې مستقیما هغوی په چوکیو کې نیولي لرې کولی شي. نو هند خو ځان ته قدرت وایي، د هغه تګ به ډېر معتبرانه وي، نظر دې ته چې هسه منیر سي یا د دوی لومړی وزیر ځینې وعدو ته خیرات غواړي، پیسې غواړي، زارۍ کوي، سر ټیټول کوي. زه فکر کوم چې هند دغسې لوبه په مخ نه بیایي، بلکې هند ډېر یو مدبرانه یو قوي سیاست کوي. که څه هم پاکستان هم همدا دواړه یو قوم دي پنجابیان، او دوی هم په سیاست کې کم نه دي، دوی هم ډېر مکرانه مخکې ځي. همدا اوس یو اوبوړی پاکستان د خو سیاست کوي، پیسې لاسته راوړي او هرې خواته لاس اچوي تر څو څنګه وکولی شي هم چین هم امریکا او هم روسیه په دې قانع کړي چې دوی سره مرستې وکړي. دوی یعنې د نړۍ له خشنه ورک نه شي. د هند قوي کېدل ورځ پر ورځ استخبارات ټول نړۍ ته معلوم ده. د هغوی پرمختګ یو هندي انجینر، یو هندي ډاکټر کله چې یو وطن ته یو سفارت یو هېواد ته په هند کې درخواست وکړي، هغه په ډېر غټ لوړه بیه یا معاش باندې ګمارل کېږي، هغه ته کور ورکول کېږي. خو یو پاکستاني انجینر ډاکټر کله چېرته ځي اسانه پرېږدي نه، پاسپورټونه جعلي دي او هغوی ډېر د اعتبار نه ساقط خلک دي او د اعتبار وړ نه دي. نو د هند پرمختګ، د هند ټکنالوژي اوس نړۍ کې ډېر یو انقلاب راوستلی او شورش راوستلی. هند ته دوی ډېر ګوري. ډېره زیاته مننه اندړ صاحب، له نظریاتو څخه مو نړۍ مننه. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه کوم ښاغلی لالی صاحب، ستاسو څخه هم چې مهرباني، بخیر اوسئ. اوس هم د خبرونو دوام. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د اوکراین لپاره دا ناشونې ده چې له ناټو سره یو ځای شي او کریمیا بیرته خپلو پولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ولادیمیر زلنسکي او اروپایي مشران واشنګټن ته سفر کړی تر څو د اوکراین د سرحدي حقونو د ساتنې په وخت کې د جګړې پای ته رسېدو په اړه بحث وکړي. په ورته وخت کې د هغو اټکلونو په منځ کې چې امریکا او روسیه د ایران او اوکراین په اړه یوه معامله کوي. د ایران د مشر د نړیوالو چارو سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي چې ایرانیان به د خپل ملي امنیت په اړه وی معاملې ته اجازه ورنه کړي. د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کله چې د سپینې ماڼۍ مشرۍ په لاس کې اخیستې د نړۍ د روانو جګړو پر پای ته رسولو یې ټینګار کړی. دا هڅې نه یوازې دې جګړو ته د پای ټکی کېنښود، بلکې په ځینو مواردو کې د جګړې اړخونه لا پسې پراخ کړي او جګړه پارونکي هم شوي. پر ایران نیولې تر غزې پورې د امریکې له مستقیم برید څخه د جګړې زور اخیستل او د اسرایلو له لوري د دې سیمې د بشپړ نیولو د پلان تصویب پورې. د ټرمپ بې پایلو هڅه هغه یې د سولې د نوبل جایزې د نمایندۍ تر پولې رسولي او د اسرایلو لومړي وزیر هغه د جایزې ته نوماند کړی دی. د اوکراین د جګړې نږدې 3.5 کاله تیر شوي او ټرمپ د دې جګړې پای ته رسولو مټې رابډ وهلي. بیرته هغه وخت ته راستنېدل ناشونې دي. د اوکراین ناټو ته غړیتوب هم امکان نه لري. ځینې شیان هېڅکله نه بدلیږي. په داسې حال کې چې ولادیمیر زلنسکي د ناټو غړیتوب لپاره له 3 کلونو ډیر د اوکرایني پوځیانو قرباني ورکړه او د خپل هیواد ډیری غوښتنې له لاسه ورکړي، اوس د اروپایي مشرانو په مرسته واشنګټن ته تللی څو له ټرمپ سره خبرې وکړي او ښایي هغه د خاورې له تبادلې سره له روسیې سره د جوړجاړۍ څخه راوګرځوي. پوتین په دونیت سیمه کې هیڅ بریا نه ده ترلاسه کړې. په 12 کلونو کې د هغې نیولو توان نه دی لرلی. د اوکراین اساسي قانون د خاورې ورکړه یا پرې معامله مطلقا ناشونی کوي. د خاورې مسئله یوازې باید د اوکراین، امریکا او روسیې د درې اړخیزو خبرو له لارې حل شي. که روسیه انکار وکړي، امریکا باید پرې بندیزونه ولګوي. زلنسکي په داسې حال کې د خاورې پر نه ورکولو ټینګار کړی چې د یو شمېر اروپایي مشرانو په ملتیا واشنګټن ته تللی. په همدې وخت کې باورونه ډیر شوي چې ښایي په الاسکا کې د روسیې او امریکې ترمنځ د ایران او اوکراین په اړه معامله شوې وي. د ایران د رهبر د نړیوالو اړیکو سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي ایرانیان هیڅکله اجازه نه ورکوي چې د دوی پر ملي امنیت معامله وشي. نوموړي په خپل پیغام کې د الاسکا، اوکراین او قفقاز هشتګونه هم کارولي دي. د ایران زړور او لرغونی ملت ویاړلی تاریخ ښایي چې دا خلک هیڅکله اجازه نه ورکوي چې پر ملي امنیت یې معامله وشي. د سپاه هوایي ځواک پوخنی مرستیال او د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت کمیسیون وسنۍ غړي امیر حیات مقدم ویلي ایران توان لري چې د واشنګټن او نیویارک په څیر ښارونه په نښه کړي.
د علي خامنه‌ای صلاحکار او د سپاه پخوانی قومندان یحیی رحیم صفوي د ایران او اسرائیل د جګړې د بیا پیل احتمال خبره کړې ده. ما الان آتش بس نیستیم، در مرحله جنگیم. هر آن ممکنه این به هم بخوره. هیچ پروتکلی، هیچ آیین‌نامه‌ای، هیچ قراردادی بین ما و اسرائیلیا، بین ما و امریکایی‌ها نوشته نشده. آتش بس یعنی قطع آتش، هر آن ممکنه شروع بشه. لدې سره د سپای پاسداران د سیاسي مرستیالۍ اړوند بصیرت ویب سایټ لیکلي چې امریکا او اسرائیل د علي خامنه‌ای د ترور هڅه کوي. عزتمن لیدونکو د 2 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.